أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درم سپارا سورة آل عمران دسرة الف لام میم. د دې الفاظو معنا مطلب باندې الله پوهیږي. دي ته حروف مقطعات وی جدا جدا لوستل کیږي. اللهم الله دې لا اله نشتر معبود الا هو مگرم اک یو دې الحي چې همیشه لپاره ژوندی دی، القیوم او همیشه لپاره ټول نظام چلونکی دی، د ټول مخلوق خیال ساتونکی دی. نزل چې نازل کو علیک الکتاب پتا باندې کتاب بالحق په حق سره، مصدقا لما تصدیق کی لما بین یدیه دا کتابونه چې کوم د دین وړاندې تیر شوي دي. وانزل التورات او نازل کړ تورات والانجیل او انجیل. تورات په موسی علی السلام نازل دی، انجیل په عیسی علی السلام. من قبل د دین وړاندې هدل للناس چې پاغه کې هدایت او راهنمایي و د پاره د خلکو. وانزل الفرقان او نازل کړ هغه احکامات چې حق او باطل کې فرق کوي. ان الذين بشک خلق کفروا چې انکار کړي دي به آیات الله د الله د آیاتونو نه، لهم عذاب د دوی لپاره به عذاب وي شدید و سخت. والله عزیز الله ضرور ذات دی، زبردست ذات دی، ذو انتقام د بدله غستون کې خاوند دی. ان الله بشک الله تعالی لا يخفى عليه نشته د شی پټ شیون شی هغه باندې فی الارض نه پزمکه کې ولا فی السماء نه په اسمان کې، یعنی د زمکه د اسمان د ټول مخلوقات او د ټول حالاتو نه خبر دی. هو الذي الله غزاد یصورکم چې تاسو شکلونه جوړوي فی الارحام په رحمونو کې، یعنی د میندو په خېټو کې چې کوم ځای کې ماشوم جوړیږي. کیف یشاء څرنګه چې وغواړي. لا اله نشته معبود الا هو مگر هغه دی العزیز ضرور ذات دی، غالب ذات دی، الحکیم حکمت والا ذات دی. هو الذي الله غزاد انزل چې نازل کړو علیک الکتاب پتا باندې کتاب، منه آیات پاغه کې بعض آیاتونه دي محکمات چې هغه محکم دي او مطلب واضح ته. هن ام الكتاب مدک اصل د کتاب دی، و اخر او بعض هغه دي متشابهات چې هغه متشابه دي دا غي په مطلب باندې هم خلق نه پوهیږي. فاما الذين پس خلق فی قلوبهم چې دا غي پزلونو کې زیغون کوګواله دي، فیتبعون پس اغي پیروي کوي ما د هغه خبرو تشابه د آیاتونو چې هغه متشابه دي منه باغی کې، ابتغاء الفتنه د لپاره د لټولو د فتنه، او ابتغاء تاویله او د لپاره د لټولو د هغه د حقیقت او د هغه د مطلب. وما يعلم تاویله نشته د نه پويږي د هغه په حقیقت باندې الا الله مگر الله. والراسخون او خلق چې مضبوط دي فی العلم په علم کې په پوهه کې، یقولون غوی وای آمنا به ایمان راوړی دی پر ټول خبرو باندې. کل من عند ربنا دا ټول آیاتونه ټول احکامات زمون د رب د طرف نه دي. وما يذكر نصیحت نه حاصلوي الا اولو الالباب مگر د عقل خاوندان. ربنا دا دعاګانې مغواړي. ربنا ای رب زمونږه لا تزغ قلوبنا تمکه غوي زمونږه زړونه زمونږه سینې بعد اذ هدیتنا رسو دا غنه چې تا مونږ ته هدایت وکړلو. وهب لنا راکې مونږ ته من لدنک د خپل طرفنا رحمتا رحمت، انک انت الوهاب بشک تو ورکونکې ذات. ربنا ای رب زمونږه انک بشک ته چې جامع الناس راجمع کونکې خلق لرا لیوم د سورستا لاره به فيه چې پاغه کې څه شک نشته دی. ان الله بشک الله تعالی لا يخلف الميعاد خلاف نگی د خپل وعده. صدق الله مولانا رسول.